دا سټیو جابز نومیږي. 20 کلن و چې د خپل کور په ګراج کې به د گاونډیانو برقي یا الکترونیکي شیان جوړول. قرار هغه په همدې ګراج کې یوه وړه کمپنۍ رامنځته کړه. ورپسې د الکترونیکي وسایلو د پرزو جوړول شروع کړل او بالاخره یو نوی ماډل کمپیوټر را جوړ کړ او په هغه کمپیوټر یې د اپل 1 نوم کېښود. همدا کمپنۍ په اوس وخت کې د اپل په نوم یادېږي. د کمپیوټر او موبایل په برخه کې تر ټولو مشهورترینه او اصليترینه کمپنۍ ګڼل کېږي چې له 3.5 ټریلیونو ډالرو نه زیات ارزښت هم لري. دا رقم سلګونه نورې کمپنۍ هم شته چې 10 یا 20 کاله مخکې له صفر نه شروع کړې وه او اوس د دنیا تر ټولو معتبرترینې کمپنۍ حسابېږي. لکه امازون چې په 1994 کال کې له یوې وړوکې کتابخانې نه شروع کړې وه او اوس په بېلابېلو برخو کې د خدماتو وړاندې کولو له پلوه د دنیا تر ټولو لویه کمپنۍ یادېږي. یا مثلا نټفلیکس چې په 1999 کال کې ډي وي ډي کیسټې خلکو ته په کرایه ورکولې خو اوس په یوه داسې لویه کمپنۍ باندې بدله شوې چې د انټرټینمنټ په برخه کې یو انقلابي بدلون هم ښکاري. همدارنګه ګوګل، مایکروسافټ، سټاربکس، ټیسلا او سلګونه نورې کمپنۍ هم شته چې اوس مهال په خپله برخه کې برانډ یادېږي او څوک ورسره سیالي نشي کولی. خو پوښتنه دا ده چې دا کمپنۍ څنګه دومره لوی پرمختګ ته رسېدلي دي او آیا نور څوک هم کولی شي چې د دوی په شان لوی کمپنۍ جوړې کړي؟ دا اوس زموږ په ټولنه کې ډېر ځوانان غواړي چې خپل کاروبار ولري، د خپل بزنس خاوندان شي، خو نه پوهېږي چې له کوم ځایه یې شروع کړي. راځئ نن په دې ویډیو کې همدا موضوع یو څه راوسپړو. ما په دې ویډیو کې په همدې موضوع له بېلابېلو کتابونو ځینې مهم ټکي راخیستي دي. د مشهورو کمپنیو د مالکانو نظریات مې هم پکې ځای پر ځای کړي دي او دې پوښتنو ته مې ځواب پیدا کړی چې څنګه یو وړوکی بزنس شروع کړو او بیا وروسته یې په یوه لویه کمپنۍ باندې بدل کړو. هر څوک غواړي چې خپل کاروبار او بزنس شروع کړي خو د هر کاروبار د شروع کولو لپاره لسګونه داسې چوکاټونه موجود دي چې خلکو ته وښیي څنګه خپل بزنس شروع کړي. له هغې وروسته یې په څه ډول مخته بوځي او بیا یې څنګه په یو برانډ باندې هم بدل کړي. هغو خلکو چې د ځان لپاره مناسب چوکاټ او لاره پیدا کړې په خپل کاروبار کې ډېر کامیاب شوي دي او هغوی چې د خپل کاروبار لپاره یو ځانګړی چوکاټ یا لاره نه ده جوړه کړې نو د وخت په تېرېدو سره هغه بزنس خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی او له منځه تللی دی. په اصل کې د بزنس د برخې بېلابېل متخصصان د شخصي کاروبار د شروع کولو نه مخکې څو پوښتنې ډېرې مهمې ګڼي چې باید کاروبار شروع کوونکي ورته ځواب پیدا کړي او کله چې د دې پوښتنو ځوابونه پیدا شي همدا انسان ته د کاروبار لپاره یو مناسب چوکاټ برابرولی شي. په هغو کې اوله پوښتنه د څه ده، یعنې هغه کاروبار چې زه یې شروع کوم د څه شي کاروبار به وي. دې پوښتنې ته د ځواب پیدا کولو لپاره له 3 لارو کار اخیستل کېږي. اوله لار دا چې د ټولنې په هغې ستونزې یا مشکل باندې غور وشي چې تا په خپله تجربه کړي یا ورسره مخ شوی یې. مثلا زه په کلي کې اوسېږم او موبایل کې مې یو عادي مشکل پیدا شو. څو ورځې زه مسلسل په ټول کلي کې وګرځېدم خو د موبایل جوړولو کوم دوکان مې پیدا نه کړ. بالاخره د همدې وړوکي مشکل لپاره ښار ته راغلم چې وخت مې هم ضایع شو، کرایه مې هم مصرف شوه او ستړی هم شوم. په آخره کې پوه شوم چې په موبایل کې مې ډېر وړوکی مشکل پیدا شوی و. نو په موبایل کې د یو عادي مشکل له وجې ما دومره ستړیا او سختي وګالله او دا زما لپاره یوه ښه تجربه هم شوه. و چې زه پوه شوی یم چې په کلي کې د موبایل جوړولو کوم دوکان نشته او د موبایل په مشکل هم پوه شوی یم او په دې هم پوه شوم چې زما په شان به ډېر نور خلک هم دا رقم د موبایل مشکلات لري. نو زه د همدې مشکل د حل لپاره په کلي کې یو دوکان خلاصوم یا خپله ځان په موبایل جوړولو باندې پوهیم او یا یو داسې کس ورته نیسم چې موبایل جوړولی شي. له همدې ځایه د یو کاروبار آغاز کېږي. د دې معنا دا ده چې کله ته د هماغې مشکل د حل لپاره کاروبار شروع کړې چې ته خپله تجربه کړې نو ته د زړه نه کوشش کوې چې هماغه مشکل ته یوه مناسبه او هماغسې لاره پیدا کړې څنګه چې تا د خپل مشکل په وخت کې پې فکر کړی و. نو ته یوازې د ښه بزنس د شروع کولو کوشش نه کوې بلکې د یو مهم مشکل لپاره د حل لاره هم لري او په مارکیټ کې هماغه کاروبار ډېر مخته ځي کوم چې په رښتینې ډول د ستونزې حل لپاره کوشش کوي. د څه پوښتنې د ځواب پیدا کولو لپاره دویمه لاره مسلکیتوب دی. یعنی هغه خلک چې کاروبار شروع کول غواړي په هغه څه باندې باید فکر وکړي چې دا پکې مسلکي دی یا پکې پوهه او مهارت لري. مثلا که تا چېرته د آی ټي انجینري پوهنځی لوستی او معلومات پکې ولرې نو ته کولی شې چې په همدې برخه باندې غور وکړي او په یو ښه بزنس په همدې برخه کې رامنځته کړي. درېیمه لاره یې علاقه یا دلچسپي ده. یعنی که یو انسان له کومې برخې سره ځانګړې دلچسپي او مینه لري نو کولی شي چې په هماغه برخه کې د بزنس په شروع کولو باندې فکر هم وکړي.
مثلا یو کس له باډي بلډینګ سره علاقه لري، هر سهار او مازیګر جیم ته ځي او له تمرین کولو هم خوند اخلي. اوس نو هغه کولی شي چې د باډي بلډینګ یو کلب ځان ته جوړ کړي او له همدې لارې خپل کاروبار شروع کړي. دا ثابته شوې ده چې څوک له کومې برخې سره علاقه لري او هماغه یې کاروبار هم شي، نو هغه له هرې ممکنې لارې نه کوشش کوي چې خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړي او کامیاب کړي. نو که چیرته تاسو په دې دریو برخو کې یو هم انتخاب کو چې یو یې په تا تېره شوې ستونزه ده، دویم یې ستا مسلک دی او دریم ستا علاقه ده، نو ستاسو هغه پوښتنه حلیږي چې وایي څه کاروبار باید شروع کړم. اوس که موږ د څه کاروبار شروع کړم پوښتنې ته ځواب پیدا کړی، نو دویمه پوښتنه دا راځي چې دا کاروبار د چا او کومې کټګورۍ خلکو لپاره شروع کړم، یعنی کسټمر به مې څوک وي. د دې پوښتنې د ځواب لپاره درې ډوله خلک په نښه شوي دي. اول یې ستا په شان خلک دي، یعنی دا کاروبار ته د هغو خلکو لپاره شروع کوې چې ستا په شان دي. هغه مشکلات چې ته یې هره ورځ ګورې یا ورسره مخ کېږي او ته فکر کوې چې نور خلک به هم ستا په شان له دې مشکلاتو سره مخ کېږي او که ته دا کاروبار شروع کړې هغوی ته به یې فایده ورسېږي. مثلا که زما سبزي هره ورځ پکارېږي او زما له کور سره نږدې د سبزیو کوم دکان نه موجود، نو دا زما لپاره یو مشکل دی چې یوازې د سبزیو لپاره لرې ځای ته ځم او زما په شان به حتما داسې نور خلک زموږ په چم گاونډ کې موجود دي چې د سبزۍ لپاره ښار ته ځي. نو زه د هماغو خلکو لپاره د سبزیو یو ښه دکان په خپل کلي او کوڅه کې رامنځته کوم او له همدې ځایه زه د خپل کاروبار شروع هم کوم او هغه خلک چې زما په شان دي هغوی ته ښه خدمات وړاندې کوم. دویم یې هغه خلک دي چې تا ورسره له دې مخکې هم کومک کړی او ته پوهېږي چې په هغه برخه کې نور خلک هم کومک ته ضرورت لري. مثلا که یو ځوان په خپل کلي او کور کې ښه عریضه لیکلی شي یا فورمو ډکولو کې تکړه او د هغه ډېر ګاونډیان او نږدې خلک د بېلابېلو فورمو ډکولو او عریضو لیکلو ته ضرورت لري او دا ځوان ورسره په دې برخه کې هره ورځ کومک هم کوي، نو دا ځوان کولی شي چې له همدې نه د ځان لپاره یو ښه کاروبار هم جوړ کړي او خلکو ته په دې برخه کې ښه مسلکي خدمات وړاندې کړي. یعنې دا د هغو خلکو لپاره کاروبار شروع کوي چې د ورسره مخکې هم مرسته کړې ده او په دې باندې پوهېږي چې د کلي ټول خلک د مرستې ته ضرورت هم لري. او درېیم هغه خلک دي چې تر اوسه له کومو ځانګړو خدماتو بې برخې دي. مثلا د پېښور خلک د یو اپلیکیشن له لارې په موټر سایکل باندې د سورلۍ یو ځای نه بل ځای ته د وړلو خدمات لري، خو د کابل او جلال آباد خلک دا خدمات نه لري. نو یو کس کولی شي چې له دې خالیګاه استفاده وکړي او له همدې لارې خپل کاروبار هغو خلکو ته شروع کړي چې له دې خدماتو نه بې برخې دي. دا مثالونه یوازې د ځان پوهولو لپاره دي او ضرور نه ده چې کټ مټ همدا بزنسونه شروع شي. خلک کولی شي چې په نورو ښو مثالونو باندې هم فکر وکړي. نو اوس چې د څه کاروبار او د چا لپاره کاروبار پوښتنې ځواب شوې، راځئ اوس نو اساسي پوښتنې ته راشو او هغه دا چې کاروبار څنګه باید شروع کړو. یعنی هغه کاروبار چې موږ پې غور کړی او خپل مشتریان یا کسټمر مو هم په نښه کړي دي، نو دا کاروبار څنګه را شروع کړو. د څنګه پوښتنه په دې خاطر ارزښتناکه ګڼل کېږي چې که د دې لپاره څوک سم ځواب پیدا کړي نو په مارکیټ کې د نورو کاروبارونو سره ښه سیالي کولی شي، ځکه چې دا د کاروبار چلوونکي ته هغه لاره ورښیي چې ولې باید د نورو کاروبارونو په نسبت خلک ستا کاروبار خوښ کړي. په دې مرحله کې د کاروبار شروع کوونکی په دې غور کوي چې زما د بزنس بڼه به څه ډول وي، یعنی خلکو ته به نیغ په نیغه خدمات وړاندې کوم او که له نورو بزنسونو سره به راکړه ورکړه کوم. خلک به زما له خدماتو څنګه استفاده کوي. همدارنګه په دې هم باید فکر وکړي چې ستا د بزنس لپاره کوم شیان ضرور دي او په کوم شکل به یې خلکو ته وړاندې کوي. ستا په بزنس یا تولیداتو کې خاص څه شی دی چې له نورو سره نشته او تا سره موجود دی. مثلا ځینې کاروباریان په دې کار کوي چې څنګه د خلکو ستونزه زر حل کړی شي، ځینې نور بیا په دې کار کوي چې د خپلو تولیداتو یا خدماتو کوالټي یا تر ټولو اعلی او یو شمېر کاروباریان په دې فکر کوي چې د نورو خلکو په نسبت ارزانه خدمات خلکو ته وړاندې کړي. او د څنګه کاروبار شروع کوم پوښتنې د ځواب لپاره تر ټولو مهم دا دی چې په دې فکر وشي چې د کاروبار لپاره څنګه یو مسلکي ټیم برابر کړي. ورسره په خوا کې دا هم له اوله وټاکل شي چې په آینده کې د مارکیټ له بدلېدو او نوي کېدو سره به زما کاروبار کې کوم نوی پرمختګ راځي، څنګه به د وخت په تېرېدو سره پکې بدلون راولم یا به څنګه اپډیټ کوم. د وخت سره سم د کاروبار یا بزنس اپډیټ کول د یو ښه بزنسمن صفت دی. هغه کاروبار یا بزنسونه چې د وخت له تېرېدو سره ځان عیار نه کړي یا اپډیټ یې نه کړي، هغه مخته نه ځي او ځای بل ته پاتې کېږي.
یو وخت نوکیا د موبایل په برخه کې تر ټولو مشهور ترین او غوره کمپنۍ وه، خو د وخت له تیریدو سره ځان اپډیټ نه کړی شو، نو ځای سمسنګ او اپل ونیو. او دا ځکه ډیر مهم ګڼل کیږي چې د وخت له نوي کېدو سره د خلکو غوښتنې هم نوي کیږي، تقاضاوې هم بدلیږي، او که چیرته یو کاروبار په خپلو خدماتو کې نوی والی رامنځته نه کړي، هغه به په هماغه خپل حال باندې پاتې شي، او په مارکیټ کې به هغه خلک پرمختګ وکړي څوک چې د وخت سره سم مارکیټ ته راځي. تاسو به په موبایلونو کې د وخت نا وخت د اپډیټ کولو نښه وینئ، د فیسبوک، یوټیوب او ټیک ټاک په شان ټولنیزې پاڼې هم په خپلو اپشنونو کې تغییرات او اضافه والی راولي. د 10 کاله پخوا فیسبوک او یوټیوب پاڼې له اوسنیو سره ډیر فرق لري، او دا ځکه چې دوی د وخت له تیریدو سره پکې نویوالی راوستی دی. که دا پاڼې تر اوسه په خپل حال پاتې شوی وی، نو خلکو به یې له استعمالولو نه هم ډډه کړې وه، او په مارکیټ کې به د دوی ځای نورو کمپنیو نیولی و. او دا نویوالی او تغییرات دا فایده هم لري چې په کاروبارونو باندې د خلکو باور زیات شي. اوس پوښتنه دا ده چې په خپلو کاروبارونو کې نویوالی رامنځته څنګه کړو؟ په اصل کې په کاروبارونو کې د تغییراتو د راوستلو لپاره له بېلابېلو لارو استفاده کیږي. مثلا ځینې خلک د مارکیټ جاج اخلي، د نور بزنسونو په اړه معلومات راټولوي او ټرینډونه تعقیبوي. ځینې کاروباریان له خپلو کسټمرو نه پوښتنه کوي چې سره کوم خدمات یې خوښیږي او د دوی له خدماتو څومره راضي دي. یو شمېر نور کاروباریان په خپلو مهارتونو باندې کار کوي، د خپل کاروبار په برخه کې نوي شیان زده کوي، نوې لارې چارې پیدا کوي، کورسونه ورته وایي، یا له لویو کاروباریانو سره مشورې کوي او بالاخره خپل کاروبار اپډیټ کوي. په دې کتاب کې لیکوال دا روښانه کړې ده چې ولې ځینې بزنسونه په اولو وختونو کې له منځه ځي او ناکامیږي. وایي په اصل کې ته باید د بزنس شروع کولو لپاره 3 مهم مهارتونه ولرې. اول دا چې ته باید د بزنس په چلولو باندې پوه واوسې. په دویم قدم کې ته باید یو ښه مدیر یا منیجر هم واوسې، او درېمې دا چې له دې ټولو سره سره په هماغه برخه کې یو تکړه کارمند هم واوسې، نو هله به بزنس پرمختګ کوي. او که چیرته دا مهارتونه خپله ونه لرئ، نو داسې خلک باید ولرئ چې په رښتیني ډول دا ټول مهارتونه ولري. کتاب د بیلابیلو تجربو په اساس وایي چې که یو کاروبار د بزنس چلولو یو ښه ماهر، یو ښه تکړه منیجر او فعاله کارمندان ونه لري، نو هغه کاروبار شاید د وخت په تیریدو سره ناکام شي او پرمختګ ونه کړي. په اصل کې ډیر لوی کاروبارونه د هغو کارمندانو یا کارکوونکو لخوا رامنځته کیږي چې په یوه اداره کې د بل چا لپاره په معاش باندې کار کړی، او بیا په خپله ورسره دا نظریه پیدا شي چې دا کار خو زه هم په خپله شروع کولی شم. یعنی بزنس مینان په اول سر کې ماهر کاروباریان نه وي او نه هم یو ښه منیجر، خو د وخت په تیریدو سره دا مهارتونه زده کوي او خپل کاروبار پرې مخته وړي. په دې کتاب کې د کاروباریانو لپاره یو ښه مشوره دا ورکول شوې ده چې که غواړي یو کامیاب کاروبار ولري، نو د کاروبار چلولو لپاره یو منظم سیستم او چوکاټ باید ولرئ. یو داسې سیستم چې ستا له مسلسل دخالت نه بغیر هم وچلیږي. یعنی که ته پکې د څه وخت لپاره نه هم کاروبار باید روان اوسي، یا ستا د موجودیت نه بغیر هم دا کاروبار وچلیږي. او دا به تا ته دا فرصت درکړي چې په بزنس کې د مستقیم دخالت په ځای په دې باندې فکر او غور وکړي چې څنګه خپل کاروبار نور هم پراخ کړي او څنګه ورته پرمختګ ورکړي. د مارتا رولز په نوم د کتاب کې لیکوال د خپل بزنس شروع کولو لپاره ځینې مهمې تجربې شریکې کړې دي. وایي هغه کاروبارونه کامیابیږي چې مالک یې له هماغې برخې سره له زړه مینه او علاقه ولري. یعنی کله چې ته هغه کار مخته وړې چې ستا ورسره دلچسپي، نو بیا دا اسانیږي چې همیشه په هماغه کار کې دخیل او باحوصله پاتې شي. په دې کتاب کې خپل بزنس ته د پرمختګ ورکولو لپاره 3 ټکي مهم ښودل شوي دي. اولنی کار چې د بزنس لپاره مهم ګڼل شوی هغه دا دی چې د یو کامیاب کاروبار لپاره مسلکي، تکړه او قوي ټیم پکار دی، او دغه ټیم د ښه راهنمایي لپاره له نورو مسلکي کسانو سره مسلسلو مشورو ته هم ضرورت پیښیږي. دویمې دا دی چې خلکو ته په رښتیني ډول د اعلی کوالټۍ خدمات وړاندې شي. هغه بزنسونه به په یو ورځ نه یو ورځ تر ټولو ښه مخته ځي چې معیاري یا د اوچتې کوالټۍ خدمات خلکو ته وړاندې کوي، او تل کوشش کوي چې خلکو ته په خدماتو کې بهتروالی راولي. درېیمې دا دی چې د بزنس له شروع کېدو نه مخکې باید په مارکیټ کې تر نهایي وسې پورې تحقیق وشي. یعنی یو ښه بزنسمین د مارکیټ په وضعیت باندې ځان په بشپړ ډول خبروي، د خلکو ضرورتونه راسپړي او سنجوي هم، او کله چې ځان ښه مطمئن که بیا بزنس شروع کوي. خو دا کار باید همدلته پرې نه ښودل شي. دا کار باید په مسلسل ډول تعقیب شي او هر وخت وکړی شي، او له همدې لارې په خپل بزنس مثبت تغییرات هم راوستلی شي. بیلابیل مشهور بزنسمینان په دې نظر دي چې د ښه کاروبار لپاره باید یو لوړ او اوږدمهاله اهداف وټاکل شي. د کاروبار په دوران کې همیشه په خپلو اهدافو باندې فوکس وساتل شي. په بزنس کې له شوو غلطیانو باید سبق واخیستل شي، او وخت نا وخت د خپل بزنس د بهبود لپاره یو نیم ریسک هم واخیستل شي.
نو دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. هیله ده چې دې ویډیو به تاسو ته د خپل بزنس شروع کولو په برخه کې یو څه نظریه درکړي. تر بلې خپرونې د الله په امان.